رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اخر زمانه به داسې زمانه راسي چې یو سړی به تر ولاړ به ناست شوي تر ناست به پروت شوي تر روان به ولاړ شوي ځکه فتنې به وي مشکلات به وي دا زمانه راتلونکې ده دا زمانه راتلونکې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما سنت طریقې به یتیمې سي خلک به په سپک نظر ورته ګوري دا چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې ته په سپک نظر ګوري دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګي ته په سپک نظر ګوري دا چې تا ته په معنویت کې او خپل په طبیعت کې تلقین هم د دې درکوي چې تم راسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت طریقه پرېږده د دې سره ستا ناسته جایز ده د دې سره ستا ملاقات جایز دی که به دا تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې ته وحاصلوي یا ای انسانه که غواړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وکړې ولاړ سه هغه کس پیدا کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه لري صرف مارنګه ملا نه وي په خوله نارې نه وي چې ورسې په وجود کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وویني ته غواړې چې د الله رب الجلال یو عابد بنده جوړ شي او زاهد او تقواداره بنده جوړ شي ولاړ سه د داسې کس سره چې هغه د الله رب الجلال څخه بیریږي او د الله رب الجلال د قهر او د دبدبې د وهم یې په زړه کې وي هغه انسان ته ورسه دا چې ته څومره ګناوې کړې او دی تا پر ګناهونو ورزړه ورکوي او تا ته تلقین هم د دې درکوي چې الله غفور رحیم دی نور نو تا چې هر څه کول ته د دې څه د الله محبت زده کوې کلا وحاشا هیڅکله داسې نشي کېدلی د الله محبت د الله د محبینو ته پیدا کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبینو پیدا کړه لارسه د الله د اولیاء سره کښېنه د الله محبت به پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشقانو سره کښېنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت به پیدا کړي کله چې په موږ تاسو کې انقلاب نه راځي په موږ تاسو کې اصلاح نه راځي یوازینی لامل یې دا دی چې کوم عالم پر منبر راته غږېږي په هغه کې خپل عمل دی کم مولا چې په مسجد کې تقریر راته کوي چې د کم شي صفت راته کوي که د خیرات صفت راته کوي که د نفلي روژې صفت راته کوي په هغه مولا کې خپل هم دا کمال دی او صرف یې تا ته دررسوي او دا صرف په رسولو باندې به پتا کې څنګه انقلاب راشي خو داسې کوي چې مولا صاحب د نفلي روژې صفت کوي سارې باید خپله نیولې وي خوان خدا سے کوي چې مولا صاحب د خیر او د خیرات صفتونه کوي سارے باید خپل کړي کوم شی چې په عمل کې رانشي هغه په خلکو کې انقلاب نه راوړي ته که غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته خدمت وکړې د خدمت لاره دا ده خپل په ځان کې توکل راوله خپل په ځان کې رضا بالقضا راوله خپل په ځان کې د رب العالمین دین ته منقاد څه بیا چې کوم سړی تا ته ګوري هغه ستا ته رنګ اخلي هغه تا ته ګوري دا وایي چې الله رب الجلال نیک بنده دی او کله چې پتا کې انقلاب نه پتا کې مینه نه پتا کې د محبت ولولي بیا ته په بل کې څنګه راوړي معزز مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمالکم اعمالکم ستاسو چې کوم عملونه دي دا ستاسو عملونه پر تاسو باندې امیران دي کستا په کلی کې غلا کیږي کستا سره ظلم کیږي کستا سره بے انصافي کیږي دا ستاسو د عمل بدله ده کته رب العالمین ته منقاد شي ته رب العالمین څخه وبېږي او ته الله رب الجلال ته ځان په حقيقي معنا تسلیم کړي او د بل د حلال د حرام څخه ځان راګیر کړي د شبهات شام څخه ځان راګیر کړي رب العالمین په پتا کې اصلاح راولي او کوم سړی چې تا ته متوجي باندې کې بل انقلاب راولي او کته د حلال او د حرام فرق نه کوي تا د شوبد فرق نه کوي بیا به دې په کلي او علاقه کې مغلالي شروع او ستا په دغه وجود کې به انقلاب نه راځي الله رب الجلال وجود او غصه عرض می دادې چې تاسو کوشش وکړئ ډېر تقریرونه ما اوره ډېر عمل کوه چې کوم شی دی واورېدې چې دا تقریر دی عمل ته ځان ووایه
علم نن ډیر دی، علم نن په هر کور کې شته، خو د عمل خبرې کمې دي. بیا په عمل کې عمل والا هم ډیر دي، خو په عمل کې بیا اخلاص والا کم دي. اخلاص چې په چا کې موجودېږي هغه خلک یې کم دي. تاسو ته به د امام غزالي رحمت الله تعالی علیه مقوله ویلي، هو الناس كلهم قد هلكا إلا العلماء، والعلماء قد هلكا إلا العاملون، والعاملون قد هلكا إلا المخلصون، والمخلصين على قنطرة عظيمة. امام غزالی رحمه الله فرمایي د دنیا ټول انسانان چې دي هغه د هلاکت خواته روان دي. د دنیا محبت راخسته دي، د جای او د مرتبه محبت راخسته دي، او د کفري نظام محبت راخسته دي. ټول خلک د هلاکت خواته روان دي الا العلماء. علماء د هغه خلک چې خلک د هلاکت د کندې ته راګرځي، د قواعد عامه کوه دا مه کوه دا مه کوه. والعلماء قد هلكا. علماء کې انقلاب راغلی دی، ان د پخوا علماء نه دي. علماء اکثر د هلاکت خواته روان دي. الا العاملون. هغه علماء پاتې چې عمل یې کړی. والعاملون کم کسانان چې عمل یې کړی هغه قد هلكا، هغه د هلاکت کندې ته روان دي. الا المخلصون. کم علماء چې په خپل عمل کې علم لري، عمل لري، اخلاص لري، بیا رب العالمین ته قبولیت لري. که علم لري عمل راتلای نشي، که علم وي عمل لري بیا پر علم باندې علم اطلاق نه کیږي. که علم وي عمل وي خو اخلاص نه پکښې، بیا د رب العالمین رضا نه پوښ راځي. نو چې کله دې یو شی پیدا کړي، کله چې یو عالم پر منبر باندې خبره درته وکړه چې دا خبره دومره ثواب لري او د دې کار څخه ځان وساته دومره عذاب لري، بس دستي پر ولاړ څه عمل به وکړه او عمل ښه په اخلاص به وکړه. ام په دې مسله باندې ستا علم راغی، ام دې عمل ور باندې وکړي، ام دې په عمل کې اخلاص وکړي. دا درې سره جوته چې کله پوره شو بیا په انسان کې انقلاب راځي، دا انسان کامل انسان جوړ شي. او کله چې عمل اخلاص دی یا اخلاص علم نوي، دا ټول بے کمالي دي. لکه امام شافعي رحمه الله فرمایي كل فقيه وصوفي لكن ليس واحدا. دانا فقيه جوړ کړ، صوفي جوړ کړ، خو یو مه جوړېږه. الله رب الجلال وجود وساته، الله رب الجلال مشاهد کا. عظیمه خبره ده چې خپل پر عقیده باندې او خپل پر مرال باندې به تر همیشه وخت پورې ولاړ